اشرف غني ولې او چاته قسم ورکړ او سی ورته ویلي سلام ستړي مشئ. د افغانستان اسلامي جمهوریت کابینې هغو وزیرانو ته چې په دې وروستیو کې یې له ولسي جرګې څخه د باور رایې ترلاسه کړې وې پرون ماسپښین د جمهور رئیس محمد اشرف غني پر وړاندې د لوړې مراسم پر ځای کړل. په دې مراسمو کې چې په سلام خانۍ ماڼۍ کې ترسره شول د هېواد لومړۍ مېرمنې د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح او نورو لوړ پوړو چارواکو حضور درلود. وزیرانو ته چې په قرآن کریم لاس ایښی و قسم ورکړل شو چې د افغانستان اساسي قانون او نورو قوانینو پر رعایت، ځمکنۍ بشپړتیا، ملي حاکمیت او ملي ګټو ته په کتو به خپل کار ته دوام ورکوي او هیڅ وظیفوي غفلت به نه کوي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې هغه وزیران چې له ولسي جرګې د باور رایه واخلي د لوړې مراسم به په ځای کوي. د وزیرانو له لوړې وروسته جمهور رئیس هغوی ته د مبارکۍ پر مهال له ولسي جرګې څخه دغو وزیرانو ته د باور رایې ورکولو څخه مننه او هغوی ته پر ورسپارل شویو مسؤلیتونو کې د بریا هیله وکړه. هغه زیاته کړه خلک منتظر دي چې ستاسو په توانا مټو، منسجم فکر او پاکو لاسونو د افغانستان اسلامي جمهوري نظام پیاوړی شي. د هېواد جمهور رئیس دغو وزیرانو ته په خطاب کې وویل له تاسو مې غوښتنه ډیره ساده ده. د اساسي قانون تطبیق دا د اصولو قانون او ملي وثیقه ده او څومره چې عملي کړو نو هغومره به د ولس باور زیات او په سیمه ییزه او بین المللي کچه د نظام مشروعیت لا لوړ شي. په هر حال په دې هیله چې دغه وزیران له خپل قسم کولو وډار شي، سم کار وکړي او خیانت ونه کړي او ملي ګټې په پام کې ونیسي. خو ځینې بیا وایي چې یو څوک چې خیانت او غلا کوي او له خدایه نه ډارېږي نو په قسم کولو هم بیا نه ډارېږي او په هېڅ هم نه وي بند. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.